دغه شان هغه قصې بیان کړې وه، خو تاسو ته یاده ده عایشې رضی الله عنها ته تپوس کړی و یا رسول الله په تاسو باندې سخته ورځ کومه وه چې هغه د احد د ورځې نه هم سخته وي، نو کومه ورځ ورته بیان کړې وه؟ طایف قصه ورته کړې وه، بیا ورته هغه پوره هغه قصه وکړه وی او د احد د ورځې نه سخته ورځ په ما باندې راغلې وه، زه طایف ته تللی وم، هلته ما دعوت ورکړو، بیا خلکو په کاڼو باندې ویشتی وو او دومره په کاڼو باندې ویشتی وو چې د پیزارې دی د وینو نه ډک شي او بېهوشه شوی و او وایي چې زه کله هوش کې راتلمه یو غم دغه یو خلکو په کاڼو ویشتو، نو چې هوش کې رالمه نو جبریل علیه السلام راته ووایي چې دغه یو ملک دی په ملایکو کې چې الله دته د غرونو دا کار حواله کړی دی چې څه ورته ویې ورته ووایه، وی هغه راباندې سلام واچو، بیا راته ووایي چې ای محمده الله ستا د قوم خبره واورېده کومه چې هغوی تا ته وکړه، که ته وایې چې دا غرونه په دوی باندې رابند کړم، ما ورته وایي چې نه، زما دا امید دی چې الله رب العزت به دوی نه داسې بچي پیدا کړي چې هغوی به یې یوازې د الله بندګي کوي. دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه